بسم الله الرحمن الرحیم. یو را پرون هغه کې چې ډیزاین وکړو انا لږ خبره په ځای پاتې شو، بیا موږ مختلف شو، بیا رپورټ لري هم کتلی شو ریزلټ او ډیزاین ته. مثلا کوم ګډر چې بیم نمبر به ته معلومي یا ټول ګډر رپورټ وړي د ډیټیلینګ د مثلا په صفر غایت اتکا په برخه کې چې په سلای صفر د کوم ځای نه چې ګډر سٹارټ دی بل اند د اخري نقطه دی، اخري نقطه چې 3 متر دا ګډر دی. د ګډر ټوټل اوږدوالی 3 متر دی. صفر نقطه کې اوله اتکا کې پورتني سخن څومره دی، لوندني څومره دی. همدارنګه په 250 ملي چې د دې تقریبا ایلیبر 4 اندازه لوړ شو، هغه څومره ضرور دی په او لوندني. او بیا په 1500 متر نیمایي کې منځ کې چې ولته مثبت مومنټ اثر کوي، دلته ګډر ډېر کوچنی دی. که چېرې لوی ګډرونه وي دغه سیخان مقدار شي کوي فرق یې دلته خالي منیموم سیخون راوتلی دي، ځکه ټول یو شی دي. یعنې کم تر کمه موږ باید څومره سیخونه وچو هغه کې راوتلی دي. که چېرې دلته لوړ مومنټونه زیات وي دلته په دې ځای کې، دلته به زیات وي او دې برخه کې بیا شي کېږي منفي سیخون کمیږي او مثبت سیخون دلته شي کېږي زیاتېږي. هغه بیا بل مثال کې وکړو. یعنې دلته بیا ضرورت نه دی، خو که نسې بیا مثلا دلته کوم د سیخان مساته مثبت مومنټ له اثر دلته ضرورت نشته، خو بیا د دې لپاره په تفصیل سره دغه هغه کې ښودلی دي. درې څومره انولي دي 12 ملي نظر د مساحته څه شو په یو لایر کې راغلي دي، او په لاندنۍ برخه کې 12 ملي نظر درې مساحته محاسبه کړي دي. او دا برخه چې موږ چې صفر د کم تر کمه دوای هم په دې برخه کې موږ زبر ته معنا چې دا د سیخ قطر لکه موږ په نمبر یې کوي ځنه 12 قطر دی. دغه یو او پوس چې زبر علامه بده دا د سیخ نمبر، یعنی موږ وایو چې 12 نمبر سیخ موږ په هغه علامه باندې هم کوتل شو، لکه دا موبایل کې هغه هیڅ علامه باندې یا په باندې کې یا په کوتر تتا باندې کې، یعنی په کوم هغه باندې کې دلته سافټویر په دې نه کاری دی. صحیح شو؟ یعنی دا د سیخ کوتر دی. او بیا د هغه مخکې چې تاسو پرونه چې مثلا هغه ارزي سیخون کوم دی، ارزي سیخون دلته هم کوڅه کوتلې دي په دې برخه کې دوه لیک د معنا چې مونږ هغه یو خالي چار چپره کوم رنګ چې تو دی ته دوه لیک عمودي دوه پخې لري. دوه لیک دی قطر څه دی وته دی، او په دې برخه کې د ټولو دولی تقریبا دغه یو دی. که چېرته بیا ضرورت و هغه نظر زلزلې بورته یا نور ته هغه کېدای شي په ځینې برخو کې اتکا ته نږدې 100 ملي کیلو شي، او دلته بیا چې شي په زیاته بس نظر شي. او دلته تقریبا ټول منیموم راغلي هغه دی هغه مخې چې کم تر کمه موږ باید څه مکاژنه کوو په دې کې. په دې کې بل شی چې دی دغه شونه هم موږ ته کتلی دي شیر ډیزاین ریزلټنټ، یعنی هغه کومه هغه شیر قوه نه چې کومه نقطه کې شیر قوه کتلی ده فرام سپورټ د اتکا نه د هغې دپاره چې چک کړی دی ولته څومره اعظمي قوه ده وی وای دی وای په مخور نه. او همدارنګه د دې لپاره بیا دغه یعنی دغه قیمتونه موږ کړل چې دغه قطر چې د دوه لیک په نظر کې نو لوي تملی د دې محاسبې د سره شي رمزه شوی دی. لکه موږ شیر پورسته موږ ارزي څخه محاسبه کوو. او بل په دې کې ان دغه اوس کپایې تر شو، یعنی دا تقریبا ډیټیلینګ دی. مثلا تاسو چې موږ تاسو کله چې په ټیکټ کې جوړو بیا سیخونو شکل جوړو، خو دا تقریبا هغه راکړه، یعنی که شکل جوړ کې هغه کاره برخه ته تیار خدلی دي. ضرور نه دی چې ته بیا که ای سی آی کوډ موږ انتخاب کړو دلته خط هم وسخی دا سه د سیخ وډول دا انجن کوډ کې بیا دا شی دی هغه به وکړو. یا ځینې په دا سافټویر کې دا پار پی ځینې کې دا خط وسخی یوازې ځینې کې بیا شي کې د ورژن دی سافټویر کې هم پار کې او دا لیکل هم وسخی. یعنی دا تقریبا د کچیر مونږ ډر مکتب پارس کو او تولی مکتب، یعنی دا برخه کې مونږ ته څه باندې شي دا کې شي هغه برخه کې مونږ ته شي کې واضح مولدي. او درنګ رنګ هم بدل دی. او په یې د پورا چیرې شو د ځینو مثلا د نه مخکې دا ته اجتماع په دې نه مخکې ځینې پیدا یعنی دا په یو د پوره مونږ کړای شو چې دې ځای نه دا ټول ضروري معلومات راخلو. د په یې لینک څومره دی
مثلا 2300 ملي متره او درنګ کراس سیکشن څومره دی د غي نمبر په دې پوره ارزي مقطع 350 په 350 کې دا او کور یې څومره نه لای دی څلور هي څلور سنت هم درنګ په پوس ګډر کې کور هم ته کې غازي کې بل د دې کوم لوډ دی پوره چې ډیزاین کړی دی غي مخې چې مونږ ته غر وتلې دی 590 ملي متره مربع او د دې کنکریټو ارزي مقطع مساحت څومره دی دومره دی او بیا د دې پوره څلور 14 ملي قطر انتخاب کړی دی او کله چې د دې لپاره موږ 14 ملي کم تر کم شپږ شپته فیصد مساحت ولې دی د څومره دی وتسبه څلور ملي نه یعنی دلته چې موږ دغه لمخې قطر انتخاب کړو 14 ملي دقیق د قیمت موږ د پلس نرسي سم مساحت زیاتیږي نو څلور کې چې 14 ملي ارزي مقطع مساحت زر کو موږ ته شي کې وتسبه څلور ملي یو ریکوايرډ دی چې دوه ضرور دی او بل پرووايډ شي دی اخیری مساحت چې موږ باید وچو دومره دی او بل equally distributed یعنی په څلورو طرفونو په یو تقسیم شوی دی نکله چې هغه پیج مونږ هم مومنت ولري هم اکسل فورس ولري په دوه طریقو یې ډیزاین کوي چې مستطیل پیوي یو هغه طریقه ده چې په دوه طرفو مساوي وچو یو هغه طریقه ده په څلور طرفو مساوي وچو یعنی هغه ټول نه طریقې دا ده چې مستطیل پیوي په څلور طرفو مونږ باید مساوي وچو ځکه په هر طرف مو کې د ایکس نه او درنګ د زد په طرف هم مومنت رامنځته کیږي د پر خاطر کې دا چې په څلور طرفو مونږ مساوي سخ باندې تر سره کو او بل د دې پر هغه خو د لایدای او تملی دی قطریه یا ډیا یعنی ډایمتر او ریکټنګولر هغه ته نو دی رنګ ته نو دی او په څومره کې 255 ملي متر کې سنټر ټو سنټر فاصله کې یعنی دلته په یو کې دوه زیات بور یا مومنټونه نشته د رنګونه هم چي دي په زیاته فاصله سره ولې او مقطع موږ غټ انتخاب کړی دي کچېر بیا موږ په فرضي ډول د نورمونو مخې نظر دی ودانۍ ارتفاع څو منزله ودانۍ دی هغه لپاره مناسب مقطع انتخاب کو او دغه بیا چې کیږي سخان مساحت کې دی شي دغه د رنګونو ترمنځ فاصله شي کم شي او دلته کوم اکسل فورس ډیزاین شوی دی هغه قیمت درته خدای دی همدارنګه ام زد په طرف مومنت دی خدای دی وای په طرف شي دی دوه طرفه مومنت په پیام ته چې کچېره دوه مومنت ولري او یو اکسل فورس ولري هغه کوم مومنت چې څومره کیلومتر متر دی هغه دلته خدای نظر دی ته شي دی ډیزاین شوی دی نظر کوم لوډ ته چخ شوی دی خدای دی چې تر څو خطرناک لوډ دی مثلا دریم نمبر لوډ ته ځکه ته مو یو لوډ کمبینیشن لرو هغه د پر پی یو زد څومره دی او ام یو زد څومره دی یا ام یو واي څومره دی هغه د پر دا ډیزاین شوی دی ښه پورستۍ برخه کې چې موږ چې ټیک اپ بٹن موږ کمانډ هم پټ کوو ټیک اپ کمانډ دې پر ضرورت دی چې موږ د total quantity of concrete یا total volume of concrete مونږ ته بلوسر کوي چې دا کوم د کوم سفر سلب نه دی اټ کړی یوازې ګډر نه پیږي ان د پيو ګډر نو کې چې کوم ماکسیموم انتخاب دی او تنوي 10 کیوبیک متر یا متر مکعب کنکریټ مصرفيږي یعنی کنکریټ حجم هم تقریبا مونږ ته برابر پر سر پلار سي سي برابر کچیر مونږ د څخه قیمت ورکو یو بل کوانټیټي جوړو او همدارنګه د دې لپاره مونږ ته سخان مقدار هم پر سر کړو چې دومره 15214 کیلو هغه نیوټن کچیر ته وایي د خدای د سې شو په نیوټن نه کچیر د مونږ کې هغه ټان تاړو د په لاس باندې څلور تقسیم کو یعنی 15.15 ټان تقریبا زه شریعه 15 ټانه په دې کې چې اوس په مصرف شوی ده بل برخه ته بنن شو ارتکویک لورته سیده بیا بل ورځ په بل شي نه کور وکنن دغه مثال کې زلزلې بور هم دې نه اټکو ښه لوډ ترڅو دې لپاره چې موږ ارتکویک لوډ اټکو باید اول موږ شي کړی وي ارتکویک لوډ متعارف کړی وي صحیح شو نو ځکه دا موږ یو غوړ چې ډیلیټ کړه کوم برونه چې پټ کړی دي ډیفینیشن ته رسو سه شو لو ډیفینیشن ته دلته موږ سیزمیک لوډ ډیفاین کوو سه شو سیزمیک لوډ چې موږ ډیفاین کوو د دې لپاره موږ اول باید چې کوډ انتخاب کوو سه شو کوډ
مختلف کوډونه دي. یو بي سي یونیفارم بولډینګ کوډ چې په مخکې نړیوال بولډینګ کوډ وو په مخکې استعمالېدی هغه به نن سبا آی بي سي بولډینګ کوډ 2009 پورې یا 2012 هم شته دلته په هغه کې نشته د سافټویر کې آی بي سي کوډ یا انټرنیشنل بولډینګ کوډ چې افغانستان هم د دې کوډ څخه استفاده کوي. یوازې سیزمیک اکسلریشن د ځمکې تعجیل چې زلزلې را سره رامنځته کېږي هغه خپله نقشه کې اچولې دي نو تقریبا دا کوډ استعمالوي. او یا هم آی ایس کوډ 1393 2015 د اخري ورژن د مخکې 1904 اول هغه د نه وروسته د کې تغیرات راغلي یا اپډیټ شوی دی. دغه کوډونه یا هم د نور مکسیکن کوډ یا جاپان کوډ یا نور هیوادو کوډونه د زلزلې لپاره هغه هیوادونه چې د زلزلې لپاره کوډونه جوړ کړي دي په دې سافټویر کې هغه شته. خو د کوک لور د پر مثلا اول مونږ وایو بیا بل ورته آی بي سي کوډ نه کورو. اوس مثلا مونږ وایو چې آی ایس کوډ ته انتخابو انډین کوډ صحیح شو. انډین کوډ کې مونږ د دې لپاره په دوه طریقې یا دلته ډایرکټ دغه قیمتونه ورکوای شو کوم ضروري ضریبونه چې وي زلزلې د بور مناسبو لپاره چې کوم پارامترونه ضروري دي یا د جنریټ په طریقه هم کړای شي ته دغه شي کې یغه ځای وروړي یا دلته جنریټ کې یعنی د دې لپاره د انډیا لپاره جوړ دی. د انډیا سیټي لمخې ته کړای شي چې سیټي انتخاب کې خو افغانستان لپاره دا مونږ نشو استعمالولای چې هغه مختلف ښارونه دي. مثلا هغه ښار انتخابوي هغې لپاره د زلزلې زون فیکتور خپله پلوستر کوي. خو دې لپاره مونږ که چیرې افغانستان لپاره مونږ زونونه ولرو د مختلفو ولایتو لپاره زون انتخابوي چې مونږ مثلا خوست ولایت یا کوبل په دویم کې دی دریم کې دی یا څلورم یا پنځم زون کې دی صحیح شوه. اوس مثلا کوبل اکثره برخې چې دي ډېرې برخې په ځینې برخې نه ډېرې برخې چې دي څلورم زون ته هم داخلېږي او ځینې برخې بیا چې هغه د زلزلې د کمربند نه لږ لرې دي هغه دریم زون کې هم راځي. خوست کړای شو چې مونږ تقریبا په دویم زون کې په نظر کې ونیسو. هندومه ځینې زلزلې مرکزونه نه ډېر لرې وي دلته تقریبا هغه کوم د ځمکې د دوه پلیټونه دي ته وایي چې د ځمکې یوه غټه برخه د بلې غټې برخې نه چې وي جدا وي داسې جدا نه وي چې دغه مونږ ته په سترګو ښکاري خو د دې په منځ کې وړه وړه د ځمکې ټوټې دي. یعنی دغه یوه برخه د انډیا پلیټ چې دی د خواته ایروپین پلیټ دی. د دې سرحد تقریبا د افغانستان د بدخشان د پامیر یا د کشمیر د دې برخه نه چې کېږي تېرېږي. زیاتې زلزلې چې افغانستان په برخه کې کېږي یا په کشمیر کې کېږي د دې دوو پلیټونو د حرکت له اثره رامنځته کېږي. یعنی په دې اکثره په افغانستان کې چې کوم زلزلې کېږي بدخشان کې کېږي که نه. په بدخشان کې چې دغه دوو پلیټونو سرحد کې چې کومه چاودنه د ځمکې لاندې غټه چاودنه انرژي ازادېږي هغې په نتیجه کې ځمکه په اهتزاز راولي. نو د هغې برخې له اثره په مونږ کړای شو چې هغه تقریبا د بدخشان کمربند چې د کوبل نه او د هغه پورې تېرېږي تقریبا د کندهار پټې نه هغه برخې پنځم زون ته یا څلورم زون ته داخلېږي او د هغه سیمې چې د هغې نه څومره لرې کېږي هغه نظر د زلزلې شدت اندازه کېږي. هغه به وروسته دلته یو جدول شته زه ته ښیم چې د زون مونږ څنګه ټاکلی شو. یوازې اوس مونږ په دې باندې خبرې کوو چې مثلا مونږ مثلا د دې لپاره دریم زون ټاکو هغه سیمه چې کوبل ځینې برخې چې دي یا لوګار یا نور ځینې مثلا په دریم زون کې قرار لري. دریم زون چې کله مونږ وټاکل د دې زون د پوره 0.14 زون فیکتور راځي او که چېرې مونږ څلورم زون وټاکو د دې پوره د زون فیکتور چې کېږي لوړېږي. یعنې څومره چې زلزلې شدت زیات وي هغه دپاره دا قیمت هم چې کېږي لوړېږي. او دلته کوډ کې وښیو دې دپاره مونږ دریم زون ټاکو چلان دی. دلته په دغه په دویم زون کې قرار لري او بیا کوډ کې وښیو چې زون زد قیمت چې نه وروسته رسي او اوس په کوډ کې ښیو. اول د دې لپاره موږ سپیشل مومنټ ريزسټینګ پریم انتخابوو یا ډاټال شیر وال سره موږ آرډینري مومنټ ريزسټینګ عادي پریم دی یا خاص د برون لپاره چې مومنټونه او د زلزلې سره د نور قواو سره چې کوم مومنټونه راکېږي سپیشل مومنټ دی یا عادي ډول ډیزاین شوی دی. یعنې نظر کوم ساختمان یا مثلا د نور سټیل پریم دی یا هم شیر وال لري یا د مسونري لوډ بیرینګ ودانۍ ده یعنې که ار سی سی کنکریټي ودانۍ نه ده نظر یې ته کوم هغه
د ودانۍ ډول انتخابوو چې د زلزلې په مقابل کې کوم یو ځکه چې هر یو خصوصیات بدل دي که چیرې RCC وي هغې ډکټیلیټي د تیږو د ودانۍ څخه یا د مسونري ودانۍ څخه چې د زیوته ده یعنې زیات ډسپلیسمنټ ته اجازه ورکوي او که چیرې سټیل وي هغه هغې په نسبت زیوته ډکټیلیټي لري نو هغه مونږ انتخابوو عموما چې مونږ اوسپنیز کانکریټي پرمونه انتخابوو سپیشل مومنت ریزسټینګ پریم یا د مومنت په مقابل کې چې مقاومت ولري مونږ داسې ډیزاین کوو هم RCC کې اچوو هم چې کوو کانکریټي ډیزاین کوو او د دې لپاره دغه قیمت چې دی 15 یعنی که چیرې مونږ کانکریټي اوسپنیز کانکریټي ودانۍ جوړوو هغه مونږ 15 ته انتخاب شو که چیرې مونږ د دې لپاره سټیل انتخاب کوو د قیمت شي کې بیا تغییر کې مثلا سټیل سټیل لپاره تغییر ونه کړو د ځینو قیمتونو لپاره بیا چې کې د مثلا د آرډینري عادي شیر وال سره کله چې شیر وال په ودانۍ کې وچوي د ډکټیلیټي زیاتېږي ځکه سټیفنس یې زیاتېږي ډکټیلیټي کمیږي یعنی زیات خوځېدن ته اجازه نه ورکوي نو دغه قیمت د ډکټیلیټي سره چې لري د ودانۍ د ډکټیلیټي خصوصیات سره لري چې څومره زیات ډکټایل وي یا نرم وي دلته پښتو کې موږ داسې لغت نه لرو خو موږ یو لغت اوس ته انتخاب کړی دی تېر یو سیمینار مو ورکړی دی پر موږ تاسو مشوره چې د دې نرمېدو قابلیت یا نرمښت ډکټیلیټي داسې نومونه ښه دې دپاره موږ دغه انتخابوو چې کوم ډول مواد څخه موږ ودانۍ جوړېدی د موادو د ډکټیلیټي په خصوصیاتو پورې اړه لري چې مواد څومره ډکټیلیټي زیات وي دغه قیمت چې کېږي لوړېږي او څومره چې د سختو مواد نه ودانۍ جوړوي دا قیمت چې کېږي بیا کمېږي دریا دلته بل مونږ کړای شو ودانۍ ډول انتخاب کوو یو عادي ودانۍ مونږ وایو چې عادي ودانۍ دي د اوسېدنې ودانۍ مثلا یا نور مارکیټونه یا نور شي جوړېږي یا مهمه ودانۍ نه دي یو امپورټډ ودانۍ دي چې د هسپټال مثلا یا اټومي بټۍ دي یا نور ځینې دي چې د زلزلې څخه وروسته هم ډېر ضرورت ورته دی هم کولی شو د امپورټډ مهمه ودانۍ کې رولو چې دا بیا 1.15 په نظر کې نیسي او که عادي وي هغه بیا یو نیسي او بل د خاورې ډول د انډین کوډ کې خاوره چې په درې ډولونو ویشل شوي دي په افغانستان یا IBC بولډینګ کوډ کې تقریبا 15 ډولونو ویشل شوي دي یعنې هغه په ډېر لږ تفاوت دی چې دی بیا زونده ډول ورکړی دی خو دلته عموما په دروي برخو ویشلي دي چې هارډ سایل دي چې ډېر سخت خاورې دي او میډیم دي متوسط دي او سافټ دي چې ډېر نرم خاورې دي یعنی کومه مثلا داسې خاورې وي چې نرم ته نږدې موږ نرم ته انتخابولی شو چې متوسط ته نږدې وي هغه موږ میډیم سایل انتخاب مثلا موږ وایو چې میډیم متوسط خاورې دي بل RCC بولډینګ ده سټیل بولډینګ ده او که نورې ودانۍ دي هغه موږ دلته اوس RCC ده شو او دغه ډمپینګ فکتور چې دی دغه 15% په نظر کې نیسي ډمپینګ فکتور دی ته یایي چې مثلا موږ یو شی په اهتزاز راشي د زلزلې را سره دغه یو خپل یو څه ډمپینګ لري ډمپینګ یعنې یو څه انرژي ضایع کوي لکه اوس دا دروزه چې مثلا ډمپینګ ونه لري د دروزه به ډېره تیزه پورې شي کله چې دروزه موږ لرو که دلته موږ دغه هغه کې ډمپینګ ورکړی وي نو کله چې دغه زلپوی کې دا ځای کې ډمپینګ ولري ربړي نور مواد هغه لږ په وروسته پرې کېږي د دروزه ډېره تیزه څومره قوت چې موږ په اورېده کړی دی په مقابل کې دومره تیز حرکت نه کوي یو څه انرژي خپله ضایع کوي یعنې په ورو کېږي دغسې په ودانۍ کې ډمپینګ ایجاد کېږي چې په مختلف طریقې دي یو خپله مواد یو څه ډمپینګ لري ملکولي ارتباط په اساس دي یو داسې ډمپینګ جوړېږي چې په دې کې د هغو یا د میې په واسطه لکه یو جیک چې په بله میې کې داخل شي هغه په اهتزاز رسي یو څه انرژي په دې میې کې یا د هغو کې چې کېږي ضایع کېږي یا په ځینې ودانیو کې ډېرې لوړې ودانۍ وي کې د ماس ډمپینګ په نوم مثلا په مالیزیا کې دا ټوین ټاور په نوم چې یادېږي داسې یو بل هېواد کې دي د دې په منځ کې بیا داسې هغه کروي شکل یا ګرد شکل کتله ځای په ځای شوي دي کله چې د دوه هغه بلډینګونه په حرکت رسي یو څه دغه کتله چې دا هم حرکت وسکي دغه ډېر وزن ډېر زیات وزن لرونکي مواد نه جوړه ده نو دغه یو څه حرکت کوي یو څه هغه اهتزاز چې کوي کموي نو دې ته مختلف سیستمونه د ډمپینګ لري چې موږ یا ځینې موږ د پلونو کې چې کوم ربړونه استعمالوو یا د ودانۍ بیس انسټالیشن چې مکمله ودانۍ هغه سره حرکت کوي یعنې دا ډول موږ کولی شو په ودانۍ کې ډمپینګ ایجاد کړو خو په نورمال ډول چې کوم میکانیزم موږ نوي ایجاد کړی موږ 15% نه 15% خپله RCC کانکریټ یا نور مواد د خپلو ملکولي
داسې ارتباط لري چې څه انرژي د خپل ارتباط په خپل وخت کې لري دا شي کوي ځای کوي یعنی 15% موږ په نظر کې رسو the period یو other building چې مهم نه دي څه شو او بل شي دي مهم ودانۍ دي موږ مثلا وایو چې دا غدي سپیټال ودانۍ ده یا نور دا غبل ورته نو عادي ودانۍ چې دا مهم ودانۍ بیا په ریکورډ کې تشریح شوی دی ولته کوي مهم کوم دي نه نور بل دغه پیریود چې دا کله چې ودانۍ په اهتزاز راځي ځکه کېدای شي د زلزلې دومره دقیقه نه وي ځکه ملګری تشریح وکړه د پیریود چې دا د دې نظر دی ودانۍ ارتفاع او د دې کتلې ته محاسبه کیږي صحیح شو خو کچېرې ته غوړو چې محاسبه کې د موږ کله چې محاسبه کو او کچېرې ته غوړو چې دا کې چکمار پنځه دا تقریبا 0.15 سکند په نظر کې نسی خو ښه طریقې دا د چې کوډ کې موږ ته فارمول کړی دی دغه په سم کې کړی شو محاسبه کولای شو دا قیمتونه هم موږ نه کېږو او جنریټ کوي انده قیمتونه موږ دلته جنریټ کړو بغیر د دې نه چې جنریټ کو دلته خپل لیکای شو دي زون پکتور 0.14 کوډ لمخه په دریم زون کې دا یا د ارس سپیشل موومېنټ ریزس پکتور ریسپونس ریډکشن پکتور یا ډکټیلیټي پکتور څه مده 15 او همدارنګه مهمه ودانۍ ده او د خاور ډول متوسط خاور دي دغه دوه قیمته خالي او بل ټرایب اف سټرکچر دا کې ګوتې نه وایو د ته ضرورت نشته او ډمپینګ څه ده 15% ښه دا به 0.05 ښه اوس په دې کې بل دغه دوه شي نه مونږ د ایکس په طرف د نور شي د ضرورت نشته سیده هغه انډین کوډ کې کوم څه نه ضرورت دی ایکس په طرف مونږ ټایم پیریود دی ودانۍ په اساسي طبيعي موده یعنی ټایم پیریود دې ته یی چې ودانۍ چې کله په یو شای چې په اهتزاز راځي مثلا مونږ یو ځوړ شای راوړو دته چې په یو پی سکند کې څومره دورونه طی کوي څه شو دې ته موږ څه وایو فریکوئنسي یو څه شو او د فریکوئنسي معکوسه ده چې یو دوران په څومره وخت کې طی کوي دې ته به شي ټایم پیریود ښه اوس د دې لپاره موږ کراش کوډ لمخه دا محاسبه کوو چې دلته به کوډ وي کله چې مونږ د لوس په محاسبه کو دلته مونږ چې د ودانۍ کله چې ودانۍ مثلا مونږ محاسبه کوو د دې اساس برخه کې د ټوټل شیر قوه چې څنګه طرف په دې ودانۍ باندې عمل کوي دا څومره ده هغه د دې فارمول محاسبه کیږي چې AH دغه قیمت ده چې د مختلفو ضریبونو محاسبه کیږي او پوکي تعجیل ضریب ده چې دا کې زون پکتور مهم دی امپورټنت چې لکه اوس مونږ چې وې او همدارنګه ریسپونس ریډکشن پکتور چې پنځم په نظر کوو او بل اس ای بر جی چې دا نظر دی ودانۍ وخت ټکل کیږي او د خاور ډول ټکل کیږي چې ودانۍ څومره طبيعي موده لري او د دې لپاره چې موږ دغه فارمول نه مخې موږ بشیر یا الخزه قوه محاسبه کو ټوټل بشیر محاسبه کو بیا په مختلفو منزلونو چې کو ویشو چې په اول منزل کې څه مده پنځم کې څه مده په دریم کې څه مده هغه فارمول لپاره موږ اول باید AH محاسبه کو کله چې دغه پیدا کوو وی بی دغه وی بی AH افقي تعجیل ضریب زمکه اکسلریشن ضریب او ضرب چې ټوټل سیزمیکي وزن یعنی په دلته په زلزلہ کې ډېر مهم دی د زمکه نه دی ودانۍ وزن دی څومره چې ودانۍ زیاته کتله لري دغه زلزلې قوه په دې باندې شي کوي تاثیر زیات کوي ځکه زلزلہ په ودانۍ کې تعجیل رامنځته کوي او کومه انرشیا قوه چې د ام ضرب ا د کتله او ضرب تعجیل سره رامنځته کیږي د خپل د زلزلې قوه ده یعنی څومره چې ودانۍ د ساختمان انرشیا قوه زیاتیږي دلته په شي کوي زلزلې قوه په ودانۍ باندې شي زیات وي نو دغه وی بیچ مونږ پیدا کوو د دې لپاره مونږ باید اول AH محاسبه کوو
او بل کلم چې دغه وی بی پیدا کړه بیا وروسته د منزل د ارتفاع په اوږدو مونږ کړای شو د دې فارمول په واسطه چې کو وویشو چې په اول منزل کې څومره ده په دوهم کې څومره په دریم کې یعنی د وی بی ضرب د اول منزل مثلا په اول کې پیدا کوو دبليو آی دغه منزل نمبر دی آی منزل نمبر او ضرب دبليو آی د اول منزل پورې څومره ارتفاع ده هغه مربع د بیس لیول څخه د په دویم منزل کې بیا د مثلا درې منزل متر وي دویم منزل کې د به شي کېږي شپې کېږي اول کې درې کېږي دا مربع تقسیم په مجموعه د څومره منزلونو کې چې هر منزل کې سیزمیکي وزن دی څه شو دلته د یو منزل سیزمیکي وزن ضرب هغه منزل ارتفاع ځمکې ساتنه او دلته د ټول منزلونو هر یو منزل سیزمیکي وزن او ضرب هغه منزل ارتفاع د ټول مجموعه به جمع کوو مربع او بیا ټول منزلونو مجموعه یعنی ټوټل سیزمیکي وزن او ضرب دي هر منزل مربع د منځ کې شي کوو جمع کوو او وی بیچ مونږ پیدا کړی دی د مخه مونږ کړای شو چې په مختلفو منزلونو کې دي لیټرال فورس پیدا کړل که لیټرال فورس دا په دوه منزل کې څه جانبي قوه عمل کې اړخیزه په کې دریم منزل کې او پنځم منزل کې او دا کله چې بار منزل کې دا معلومه شي یعنی دا بیا چې سره جمع کوو دوه منزل کې شیر فورس مرکېږي د پوسې دې سره جمع کېږي او په اخري منزل کې بیس شیر د ټول مجموعه کو بیا اول وی بیچ مونږ پیدا کړی دی په اساس لیول کې سره یوځای کېږي شیر په بل عمل کې نو د دغه چهار منزل کې مونږ پیدا کړی دی د سره دغه قوه داخلي ګډرونه او په یو باندې تاثیر لري د غیل سره په ګډرونه او په یو کې مونږ کړی شو مومنټونه مثبت او یې سپوی خپل مثبت کې کشیر لوز پاستا کوي دی صدا یو طریقه شته ستاتیکی طریقه چې لوز پاستا په صدا بریم کې مونږ هم دا چې کوم محاسبه کوو اوس سوال ورته چې د زون پکتور چې مونږ پیدا کوو څه ده ولته چې 15 مثلا 0.14 ورکړه دلته زون پکتور دی څه شو زون پکتور مونږ دی کوډ د دویم جدول نه خواسته شو څه شو yani zone picture the chief naloster zone picture is for the maximum consider earthquake in service life and structure in a zone yani azami زلزلہ چې په هغه سیمه کې په خاص شوی وي د غیر لمخې د زون د پورا من دوام دریم زون هغه سیمه په هغه زونونو باندې کټګوري کوو د زمي زلزلہ په نظر کې نیول شوی زلزلہ چې په 2 کلونو کې مثلا 200 کلونو کې 300 کلونو کې یو رمنځته کېږي غیر لپاره دغه زون پکتور ټاکل شوی دی چې هر زون لپاره مثلا څلور زون لرو دویم دریم څلورم پنځم او د دویم جدول څخه موږ کړای شو دا چې کو وخلو او بل امپورټډ پکتور دی چې دا د اهمیت پکتور دی د دې ودانۍ په ډول پورې چې ودانۍ د کومې وظیفې لپاره یا د کوم هغه لپاره سره خدمت لپاره ترګټ اخیستل کیږي نو دغه کچېرې هغه ودانۍ وي چې زیات ضرورت وي دغه څخه وروسته مثلا پوسټ ارتکویک د زلزلې څخه وروسته هغې لپاره هم ضرورت وي لکه تاریخي ودانۍ وي یا هم غوي شفاخاني وي چې هغه د خلکو د صحت لپاره ضروري وي یا د اقتصاد لمخې ضروري وي اټومي بټۍ وي یا نورې ودانۍ وي هغې دپاره موږ دا یو شل 1500 او نور دپاره چې کوو 1100 عادي ودانۍ دپاره هغه د کوم جدول څخه وخلو هغه د شپږم جدول څخه صحیح شو دا دوه وروسته کسب جدول کې بل ریسپونس ریډکشن پکتور د چې موږ وایو چې دغه په چیش پورې لري د ودانۍ څومره ډمیج ته یا تخریب ته اجازه ورکوي د ساختمان یعنی دا د موادو ډکټیلیټي پورې اړه ده که زیات ډکټیل وي هغه به زیات تغییر شکل ته اجازه ورکړي خو تخریب به نشي او که چیرې کړسل مواد وي مثلا خښتې هغه دومره تغییر شکل ته اجازه نه ورکوي یو نڅاپه چې کېږي ماتېږي لکه پولاد چې وي مثلا هغه یو څه کشیدنې ته اجازه ورکوي او وروسته چې کېږي تخریبېږي یعنی هم دغه د ودانۍ په ډکټیلیټي خصوصیاتو پورې اړه لري او اس ا بر جي قیمت چې دی دا ایوریج ریسپونس اکسلریشن کوفیشن دی یعنی د تعجیل متوسط ضریب دی هغه کوم تعجیل په ځمکه کې رامنځته کېږي نظر دی ودانۍ ټیټه وخت او د خاورې ډول ته موږ د ګراب څخه راغلو ښه اوس دا ښیو اول مو مثلا دلته وکتل ښه دا پرسنټیج او ښه دغه سکور نه لرو د خاورې ډولونه دي څه شوه چې متوسطه سخته خاورې کومې دي متوسطې خاورې کومې دي او یا سابت خاورې کومې دي هغه نظر د خاورې ډول ته چې کوم مواد وي مثلا په دې کې کلې خاورې وي یا
سیلټ خاوره مواد وي نور وي هغې دپاره د هغو دپاره چې کوم ټسټونه اجرا کېږي هغې له مخې چې کېږي په کټګورۍ باندې ویشل کېږي. اوس زون فکتور موږ واخدل د زون فکتور موږ د دې جدول څخه لوستل وړو، یعنی که چیرې کې د سیزمیک کومه زلزله چې ولته رامنځته کېږي سیزمیک انټنسټي دې ته وایي زلزله په دوو مقدارونو باندې دا درس به لږ وشي خو دا خبره لږ په دوو کوانټیټو باندې، یعنی زلزله چې موږ اندازه کوو دې لپاره د اندازهګرۍ دوه واحدونه دي، یو سیزمیک هغه دی مګنیټیود دی او بل سیزمیک انټنسټي ده. سیزمیک مګنیټیود دی مقدار دی هغې انرژي ښیي چې د ځمکې لاندې کومه چاودنه رامنځته کېږي هغه څومره انرژي ازاده کړې ده. موږ لکه چې وایو 5 بله یا 4 ریکټره یا 6 بله زلزله شوې وه، دا مقدار د انرژي ښیي څنګه. او انټنسټي دې ته وایي چې د زلزلې تاثیر څومره دی، یعنی دا د انسانانو په واسطه یوازې حس شوې ده او که چیرې د په لوړو منزلونو لرونکي کې څوک چې اوسېده یو احساس کړی ده چې زلزله شوه، او یا ځینې داسې زلزلې دي چې په ودانیو کې کریک رامنځته کړی دی، ځینې داسې دي چې مثلا په ځمکه کې کریک رامنځته کړی، یا ځینې ودانۍ بیخي تخریب کړی دی. هغه چې زیات تخریب رامنځته کړی هغه شدت زیات دی، لکه یو لیډ چې دی مونږ برق یو لیډ لپاره څومره برق ضرورت دی دا د برق مقدار ښیي، یعنی دغه زلزلې څو بالا زلزله شوې دغه لکه زلزلې مګنیټیود د زلزلې مقدار شو. او که چیرې دغه لیډ چې دی د نږدې ځای ته چې موږ مثلا دلته ورنږدې وو دلته زیاته رڼا ده که نه، یعنې دلته شدت رڼا زیات دی، کله چې څومره د دې نه لرې کوو شدت کمېږي، یعنې څومره د زلزلې مرکز څخه لرې سیمې وي هغلته انټنسټي کمه وي او مګنیټیود د ټولې یوې زلزلې لپاره چې دی ثابت دی. کله چې بله زلزله کېږي دی شغل شوی لري مختلف قیمت ولري، خو انټنسټي د دې په فاصله پورې اړه لري. نو که چیرې لو انټنسټي ولري لکه خوست کې چې موږ وایو چې دومره زلزلې تاثیرات ولري اوس پوره نه دي شوي چې ودانۍ تخریب کړي دي، یا ډېر اکثره وخت خلق واسطه یوازې هغه شي ښیي چې دلته زلزله وشوه که نه، نو دا لو انټنسټي سیمه کې راځي، یعنې اول دویم زون کې راځي. هغه چې موډریټ متوسطې زلزلې رامنځته کېږي لکه کابل یا ځینې د کابل ځینې برخې او ځینې کېدای شي سویر کې راشي هغه ته موږ دریم زون وایو. او څلورم زون هغه دی چې هغې تقریبا ډېر شدید انټنسټي لري، لکه کېدای شي ودانۍ تخریب کړي او دیوالونه کېدای شي اساسي عنصر د ودانۍ په یو ګډرونو کې هم درزونه رامنځته کړي او غیر اساسي عنصر مثلا دیوالونه چپه کړي، دلته بیا شدت د زلزلې چې دی زیات دی. او ویرس ویر چې دی ډېر لوړ شدت چې وي، یعنې کېدای شي په هغه سیمه کې چې زلزلې مرکز هلته نږدې وي هلته مکمل ودانۍ د تخریب سره مخامخ کړي، ډېر مار ژوبله رامنځته کړي، نو هلته هغه بیا په 5م زون کې راځي. نو نظر دې نه موږ چیک کوو جدول نه زون قیمت راخلو. اس ای برجی قیمت موږ وښودل عاد بیا د دې ګراف څخه راخلو. د دې ګراف دپاره موږ باید د هغې دپاره ټي ولرو او ټي محاسبې دپاره ټي محاسبه وروسته ده. ټي محاسبې دپاره مونږ د یوې ودانۍ دپاره چې کله کله دلته مختلف ډولونه دي ټول نه اوس تېرې وکړه. فانډامنټل نیچرل پیریډ اساسي طبیعي موده چې ودانۍ کله په اجاز راځي هغه پر اساسي طبیعي موده کله محاسبه کوو هغه ودانۍ چې ار سی سی پریم وي خو انپیل دیوالونه نه لري، یعنې دغه منځ کې ډکوونکي دیوالونه نه لري، مثلا دا موږ لکه دلته اوس د بلوکي دیوالونه باندې کېدای شي هلته چوکاټ وي یا خلاصه ساحه وي صحیح شوه یا شیشه یي پریم وي. هغه دپاره بیا د دې فورمول څخه ګټه اخلو 0.015 ضرب ایچ په توان د 0.15 ایچ د ودانۍ ټوټل ارتفاع ده چې د ځمکې د لیول څخه یا د بیس څخه تر اخري منزل پورې کېږي، یعنې څومره چې ودانۍ لوړېږي هغه ټي زیاتېږي. که تاسو فکر وکړئ چې څومره ودانۍ لوړې وي د دې هغه به چې وي زنګېدل وي یوې خوا دغه پیریود یا د سایکل وي چې وي اوږد وي د امپلیتود، نو کله چې دا اوږد وي د یو سایکل چې طی کوي دا ډېر وخت نیسي که نه، او څومره چې ودانۍ لنډه وي دغه ټي به چې وي کمه وي. نو د دې نه محاسبه کېږي. او که چېرې بیا سټیل پریم وي بغیر د انپیل دیوالو څخه وداوټ بریک وال یا نور دیوالونه چې دې منځ کې استعمال شوي وي خښتو دیوالونه په دې منځ کې نه وي استعمال شوي هغې دپاره بیا 0.015 ضرب ایچ په توان د 0.15 او ایچ دلته تعریف کړی دی چې موږ په لاندې ډول درته وښودل شوی دا کې تاسو اضافي کتلی شئ.
دغه شو او بل عموما موږ تاسو یې چې موږ د مانس کې انفیل دیولونه جوړو د خط دیولونه لکه دې ودانۍ کې جوړ دي د دې پورې بیا د دې پرمول څخه ګټه اخلو نور کسټیل بیا او کا ار سی سی خو چې دیولونه ولري ټي ای مساوي کې 0.0 نه ضرب اچ دلته اچ په دې کې هغه شوی دی ټایپینګ کې واده دی په دې کوډ کې څه شو دلته اچ تا څه ده 0.0 نه ضرب اچ تقسیم په ډي زر جذر ډي هغه عرض دی ودانۍ ده کسه لکه په دې طرف موږ زلزلہ محاسبه کوو دې د پوره بډي دغه عرض وي دا کوم طرف چې موږ زلزلہ محاسبه کوو د ایکس په طرف د غي ایکس په طرف چې څو ودانۍ څومره عرض ولري او بیا د زیډ په طرف محاسبه کوو د غي په طرف چې څومره عرض ولري دا یعنی دواړو طرف ته کچې ودانۍ په دوړو طرفو یو شان اندازې ونه لري ټي به د زیډ لپاره یو رقم او د ایکس لپاره به شي جدا قیمت به تغیر کوي خلاص د دې لپاره موږ تاسو محاسبه کوي شو موږ ودانۍ ارتباط څومره و که ار منو وخت یو ار وکيو ار مو خدل چې ار د دې جدول څخه موږ راستر وړای شو اما خو چې وې سیدا ار د مومنت ادي د مومنت ریزिस्टिंग مقاوم پرمونه دي خاص سپیشل مومنت ریزिस्टिंग پرمونه دي او بل سټیل پرمونه دي د کنسنټریک بریس سره یا انسنټریک بریس سره او یا هم سټیل پرمونه دي د هغه سره چې د کوډ مطابق ډیزاین کیږي یا هم ځینې نور هغه دي چې د شیر وال سره دي مثلا شیر وال لري یعنی د دې د پوره مختلف هغه کې مثلا د شیر وال سره ډکټالیټي شیر وال شي او پرتلی ډکټالیټي څخه شیر وال شي غیر پر چې د څلور قیمت یعنی د دې څخه موږ عموما کارسیسي کوم د دې پر څو قیمت راخلو سپیشل مومنت ریزिस्टिंग ټریپ دا قیمت به شي 15 وي کله دې څخه راخصه شو اس ای پر جیچ محاسبه کوو د ودانۍ ارتفاع باید موږ وګورو د ودانۍ ارتفاع موږ تلاسته یعنی دا 0.0 نه کې ضرب کوي تاسو ضرب یو تلس تقسیم په هغه یوري تقسیم په هغه باندې کا زر جذر و زر جذر باندې تقسیم کا جذر او 0.1 درویش دومره سکند شو دا د ایکس په طرف شو ښه 0.1 دلته بوله کو یوش پته درویش کنه 0.1 شپږ سو دیار لزه شپږ زره یو درویش بس شپږ سو دولس یش په تاسو واه څه شو خدای د ایکس په طرف شو دی واغه د پوره بیا په نو تقسیم کینې په درې نه تقسیم کاغه قیمت مخ کې شو 0.0 نظر به تر تقسیم په درې جذر چې نو وانت درې کې کنه زیات په طرف دلته چې اتفاق فاصله وکړي څومره ده 9 متر کله چې دې طرف نه زلزلې لور محاسبه کوو درې نه تقسیم کا 0.0 په نظر به تر تقسیم په درې تقسیم په درې نه زر جزر ما نصر جزر مو بس نم صفر شارية صفر شارية سالور دي طرف خط زکه کمی کې دې طرف هر څه شو نو دغه شنو مونږ دلته ورکړل سې جو کلم چې دا قیمتونه ورکړ نور د زلزلې بور مونږ تعریف کړ نور دغه شوی ته ضرورت نشته ځکه نور کوډونه کې کېدای شي ورته ضرورت وي خو انډین کوډ کې حالت چې مونږ کې چې کوډ وګورو هغه ضروری شیان دغه دي زون فیکټور دی ریسپونس ریډکشن فیکټور دی اهمیت فیکټور دی او درنګه د خاور ډول دی او بل د ساتمان کوم ډول ساتمان دی او ډمپینګ ضریب دی او د ټي په ایکس په طرف او د زیډ په طرف دلته موږ دغه محاسبه کړل کنه چې دلته زون فیکټور موږ ډایرکټ ورته ونو الته چې د لاس پوسټه دلته وی خپل د محاسبه کوي سي دا ضرورت نشته د دې پرمول څخه ګټه وخلو لکه کوډ خپل محاسبه کوي کچې د لاس پوسټه ته وی پیدا کوي د پرمول نه دغه پرمول کې کنه وی بي د پرته ایچ ته ضرورت لري که صداق دی په پیژندل دا ټول شي نه معلوم شو اس ای برجه قیمت نشته بده کې صحیح شو هغه بیا هغه ټی ته چې ټی موږ محاسبه کړی دا
ټي موږ محاسبه کړی دی 0.1 تقریبا که نه او د خاورې ډول متوسط و د دې په واسطه خط کش په واسطه یا د دې ځای څخه موږ د مستقیم خط په واسطه دغه قیمت دغه په مقیاس مشای شو د دې نه تر دې پورې صحیح شوه نو دا ترمنځ فاصله 0.05 ده که نه دا په مختلفو برخو وسوچ 0.3 دلته معلوموو دلته رڅو نظر متوسط خاورې ته دغه ځای قیمت کې اس ای بر جي قیمت موږ د دې ځای څخه راخسته شو دا طرف نشي دی اس ای بر جي که چېرې لوس په واسطه محاسبه کوي او کور کې خپله محاسبه کوي وي بي صحیح شوه لیټر لوډ خپله محاسبه کوي که چېرې لوس په واسطه محاسبه کوي دغه د دې مقیاس په اساس موږ انټرپولیشن په طریقه دغه کړی شو دې قیمت راوخلو او بل ورته 0.450 قیمت راوخلو او د بل قیمت د زیډ په طرف هم شي کو اس ای بر جي محاسبه کړو کله چې اس ای بر جي محاسبه کړو وروسته موږ وایو چې هغه موږ کړی شو چې وي بي پیدا کړو لکه دلته هم شوه ده او کوډ دا بیا خپله سافټویر خپله محاسبه کوي ضرور نشته چې موږ دغه خالي دا کوم قیمتونه چې موږ ورکړو نور خپله محاسبه کوي او دلته بیا که د لوس په واسطه محاسبه کوي سیزمیکي وزن باید پیدا کړي او دا خپله سیزمیکي وزن اوس موږ په هغه کې هم ورکوو او په سافټویر کې هم باید ورته وپېژنو صحیح شوه خدای دې وکړي چې په پوه وایي ځکه دا مضمون کیدای شي تاسو داسې کم نه وي متقاطع او د اوس نوي مسلې چې دي خو بیا پیږي دا شی نه مثلا هغه مو دا درس ورته یاره دی ښه دا اټکوو صحیح شوه او ځینې خلک سافټویر زده کړي کله چې دا مضمون نه پوه نه شي زلزلې پارامترونه تحقیق ورنه کړي سل په سل کې ته ډیزاین غلط دی مثلا څه چې کوډ څخه موږ استفاده وکړو دا رقم در په پوه شو بیا مشکل نه کېږي ښه اوس دغه موږ اټ کړو صحیح شوه نظر کوم کوډ ته دا موږ د زلزلې بور تعریف کړو اوس په دې زلزلې بور کې سیزمیکي وزن باید موږ تعریف کړو د ودانۍ وزنونه سیل فیټ دی او یو څو فیصدي د ژوندي بور سیزمیکي وزن کې ټول ژوندی بور نه شاملېږي یو څو فیصدي شاملېږي ځکه هغه وخت چې زلزله رامنځته کېږي کېدای شي دا ټول ژوندی بور دلته موجود نه وي او په اخري بومې بیخي لایو لوډ زلزلې لپاره چې کېږي صفر نه کېږي نوره په محاسبه کې نسو ډېر لوډ لایو لوډ کې طریقه خو سیزمیکي وزن ته هغه نه شاملوي اوس دا نه اټ کړو سیل پیټ خو مونږ وایو چې سیل پیټ خپله زلزلې بور کې ډېر لوډ کاملا برخه وخلي زلزلې هغه کې سیزمیکي وزن کې بل ممبر لوډ دیوالو وزنونه هم باید هغه کړو مثلا مونږ مخکې محاسبه کړو منفي 14 وکړه دلته منفي نه ورکوو هغه مونږ د بور جهت کوي دلته اوس یوازې سیزمیکي کتله طریقه یا سیزمیکي وزن دلته ضرور نه دی چې مونږ منفي هغه جهت ورکړو دلته خالي طریقه او د زلزلې په برخه کې دا شي کو 14 او دا شي کو اټ کوو بل فلور لوډ مخه دا یو کنه فلور لوډ کې ډېر لوډ دی کنه فلور ویټ کې به مونږ اول ډېر لوډ ورکو 4.15 یا کنه فکر کوم خو ته دومره به وانسو څومره وو څلور وو او د وای رینج په جهت نه دغه منزل نسو دا مثلا سلاب دی صحیح شوه که دې نه پورته ونسو د یو د وي ښه بیا د 2 مترو نسو یعنې بیخ مثلا دغه هم سلاب دی صحیح شوه که دا کرسي دی ولې بیا موږ دغه بیا 3 متره نسو خو خیر دا مثلا کرسي دی ولې سلاب نشته دلته نو د 2 مترو نه تر څو مترو شپوړس یا 15 متره صحیح شوه دا چې کوو اټ کوو بل وزن چې دا خیری بوم نه صحیح شوه هغه شپوړس یا ولس نه تر 13 نیم پورې نه هغه څومره دی مثلا 15 دی از زیات دی نم دکی خلی یوازې سیزمیکي وزن تعریفو جهات یې دلته نه دی جهات ولته لوډه کوه هغه لوډ دی رو خلی کله چې وزن تعریف کې هغه جهات دی بیا په نظر کې نیسو خو زلزلې بور چې دی د سیزمیکي وزن څومره دی هغه د زلزلې جهت ورکوو چې ایکس جهت نه مثبت ایکس جهت نه منفي زد نه مثبت زد نه منفي یعنی زلزلې بور هم په عمودي جهت عمل کوي پورته ودانې کې هم په سم طرف هم یو برخه ده خو عمودي جهت موږ ځکه صرف نظر کوو هغه مرکبات ځکه په نظر کې نه نیسو چې موږ د ګریویټي لور ته ودانۍ ډیزاین کړې ده که نه کله چې لور دی موږ 1.15 کې حساب کوو که چېرې د ځمکې تعجیل پورته خواته وي خو کاملا د هغې دپاره مقاوم دی ځکه چې ګریویټي لور ډېر زیات دی او چې دا تعجیل د ځمکې اکسلریشن د ځمکې جاذبوي تعجیل 9.1 دی او دا چې کله جهت پورته وي یغ لوندې وي
دا چې دې څخه کم کې نو د ځمکې اکسلریشن تبدیل څخه چې کېږي هغه برخه کمیږي نو دا د دې لپاره مقاوم دی که بیا د دواړو جهت لون د خوته وي یعنی دغه د ځمکې جاذبوي تجزیه سره چې کېږي مثلا 0.5 د ودانۍ تجزیه دی د زلزلې را سره 9.8 سره جمع کېږي تقریبا څومره کېږي 50% مثلا جمع کېږي 14 څومره راځي صحیح ده خو هغې لپاره موږ بیا چې کړي دي 1.5 کې موږ نه دی ضرب کړی 1.5 کې موږ ډېر لوړ لایو لوړ ضرب کړی دی نو ضرور نه دی چې په عمودي جهت موږ دومره تخریب مطالعه کړو او ډېر خطرناک چې دی افقي جهت یا ایکس یا د زیډ په طرف نور په هر طرف زلزلې پورې عمل کوي او په هر ځای نه عمل کوي موږ دا نه وایو چې د سلب په لیول کې عمل کوي په هر نقطه عمل کې چېرته چې کتله موجوده وي خو د سلب په لیول کې ځکه موږ د لیټرال لوډ وړو چې د ودانۍ د دې لوندې منزل نیمو دیوالونو په یو وزن پورته سلب ته انتقالوو داسې فرض کوو او د پورته منزل نیمایي دیوالو په یو وزن د سلب ته انتقالوو او د ګډر وزن په دې برخه کې د سلب یعنی زیات وزن په دې برخه کې تمرکز لري نو ځکه موږ په سلب کې وایو چې دلته زیات بور عمل کوي د زلزلې او نور په هر نقطه عمل کوي داسې موږ پر زیات نسو ځکه موږ د سلب لیول ته انتقالوو بل په دې کې موږ اوس لایو لوډ ته رسو صحیح شوه امنه کړه لایو لوډ ته رسو لایو لوډ لپاره باید یو ریکورډ ته لوډ شي صحیح شوه لایو لوډ لپاره دلته موږ ته غره کړی دی که چیرې ژوندی بار موږ په نظر کې نسو زلزلې لپاره په منځنۍ منزلونو کې که چیرې د ژوندي بور مقدار د 3 کیلو نیوټن څخه چې وي کم وي 3 کیلو نیوټن څخه کم وي بیا موږ 25% په نظر کې نسو ژوندی بار او که چیرې د 3 کیلو نیوټن زیات شي بیا موږ 50% په نظر کې نسو او په اخري بوم چې 0 په نظر کې نسو او دلته جدول مطابق منتقیو چې دا ولا یو مثلا د په کوډ کې موږ درکړی دي هم په امریکن کوډ کې داسې انډین انټرنیشنل بولډینګ کوډ کې اکثره شونه تقریبا دا کې یو شی دی خالي ځنه شونه تغیر کی امپورټ پکتور چې وخت د دې جدول څخه راخسته شي څه شو هغه ودانۍ چې مهمه دي دلته خو د هسپتال نورې څه شو رادیو سټیشن نشي او ټول نورې ودانۍ د پر بیا چي دی یو دی خو یوازې لای لوړ ته دی شو درشته ما څنګه کې ده کوم څه کې ده فکر کوم سیزمیکی وزن ورسته ده ده percentage of imposed load یا live load to be considered in seismic weight calculation. The seismic weight محاسبه کې چې په نظر کې ونیول شي up to including 3 څه شو تر 3 کیلومتر پورې یا 3 چې وي live load ودانۍ ډول ته موږ چې پارک ځین ودانۍ لکه تجارتي ودانۍ څلور نسو یا څلور شپه پنځه اوسیدنه ودانۍ موږ 3 کیلومتر نسو کنه پارکي نظر دی ودانۍ ډول ته موږ چې کور نه راخسته چې د کتابونو د نورمونو له مخې موږ دا انتخابو کچېرې دغه وزن 3 کیلومتر وي یا 3 نه کم وي دغه 25% زلزلې بور کې موږ شامل وو او کچېرې د دروي نه زیات وي بیا 50% او بیا دلته خدای دی چې په بوم باندې دا چی دی صفر دی دلته مخته به دې تشریح کې دا خدای دی چې په اخري بوم نه چی دی دا صفر دی مخکې سیزمیکي وزن چې کوم ځای کې تعریف دی پاس کې دا خیال دی چې په بوم نه موږ د لای لوډ شي کوو د کوډ کې شته هغه صفر نسو
خو دلته واضح کې شته د مدامو کې لیدل څه شو په بوم نه موږ سیزمیکي وزن چې کوو نه په نظر کې مساس صفر دی خاوزه ترڅو چې دغه مخلوق شي همونګ مثلا د دې پورا څلور مولای وو کنه مخکې د دې لپاره موږ چې کوی سیزمیک وزن کې وا 50 سره په نظر کې نیسو خو په کوم منځلونه دوونه تر ولا سپور په منځنۍ منځلونه اخري منځلونه نه اټکو څه شو د نو ټول لډونه خپل او خوري څه شو دغه لډ یا سیلف ویټ یا ممبر خالي ممبر ویټ موږ به چې کو په کوم ګډون چې موږ لرو هغه باندې چې کو په تطبیق کو هغه به تو پلان نه مخ معلومه چې کوم ګډورونه ته غلره وزن څه شو مثلا په دې په ټولو منځلونو کې به دې ډول لري څه شو او دا څنګه انتخاب شوی د په یا ختمه کو یا ولا انتخاب شوی ده یا بنات کوم دلونه نه هغه په نظر کې راځي او دې باندې چې کوو اساین کوو سلیکټ کړئ نه دا په دې باندې اساین شو کله چې موږ وګورو چې په شي چې اساین شوی دی او دا دلته ګورو هر کوم لوډ نه کوي لکه موږ چې لوډ کې اخول هغه به ورسره پازه کوي دلته یو سیزمیکي وزن دی صحیح شو نو دغه سیزمیکي وزن موږ ورته تعریف کړو صحیح شو یعنی په دې کې نور کور خلاص شو دې نو ورسره بیا موږ لوډونه په دې باندې إذا ما وركبوا حساسيش يدل ده بیا اول سیزمیکی وزن طریقه اټ کوو په دې باندې لوډ کیسز کوم لوډ حالتونه دي اول زلزلې بور نه پټ کوو بیا ډېر لوډ او بیا لای لوډ کچې کې دي زلزلې بور ورسته دغه نه کړو بیا ته ایرو درکې به ته مخ دا نه بیا ثبات ورکړل